اروايي شننه. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات د شملې رادیو درنو قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د صحت په جامو کې به پټ یاست. درنو دوستانو، د ټولو د سهار نیکمرغه وي، په دې هیله چې یو رنګین سهار به مو پیل کړی وي. درنو دوستانو، خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم د شملې رادیو په یوې بلې خپرونه کې، د اروايي شننې خپرونه ده. درنو دوستانو، د خپرونه کې تاسو هم کولی شئ چې راسره برخه واخلئ او خپل هغه اروايي یا هم رواني مشکلات یا هم هغه د نور هغه مشکلات چې مثلا ستاسو په ژوند کې وي د اروايي له نګاه، نو کولی شئ چې راسره په خپرونه کې شریک کړئ. خپرونه کې راسره دانشیار صاحب د دانشیار صاحب ستا د هم سهار په خیر وي. په خیر راغلاست. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو محترمو کارکوونکو او ټولو خوږو ګلونو اوریدونکو ته. امید لرم چې ټول جوړ او روغ وي او یو ښه سهار یې پیل کړی. ډېره مننه دانشیار صاحب، ستاسو سلامو ته هم او اوریدونکو به انشاءالله السلام وعلیکم السلام وایي. دانشیار صاحب، لکه څنګه چې دوستانو ته هم معلومه ده، دا اروايي شننې خپرونه ارواپوهنې یا اروايي ناروغیو ته ځانګړې شوې خپرونه ده. نو درنو دوستانو، تاسو هم راسره برخه واخلئ. لکه څنګه چې مخکې خپرونو کې هم پر یوه موضوع بحث وشو، دې خپرونه کې هم پر ډپریشن باندې دانشیار صاحب بحث کوي. یعنی دا هغه موضوع ده چې زیاتره خلک اوس ورسره مخ دي. نو درنو دوستانو، که تاسو هم په دې برخه کې کوم مشکلات لرئ، راسره په خپرونه کې شریک کړئ تر څو دانشیار صاحب هم ستاسو سوالونو ته ځواب درکړي او هغه مشکلات به مو انشاءالله چې حل شي. دانشیار صاحب، لکه څنګه چې په نورو خپرونو کې هم پر دې موضوع بحث شوی دی او زما البته ستاسو له نظره ډپریشن یوه ډېره غټه موضوع ده چې مثلا اوس په اوسنۍ ټولنه کې ده، یعنې که ډېر بحث پرې وشي زما کمه به وي. لکه څنګه چې تاسو وویل، ډپریشن یا ژور خفګان یا افسردګي داسې یوه ناروغي ده چې اکثریت خلک خپل تاثیر لاندې راوستلي په نړۍ کې. خو دا ځای د خوشبختۍ دی چې دا قابل د تداوی ده، دومره سخته نه ده او اصلي تداوی مرکز خپله انسانان دي. یعنی زه خپله په دې باور یم چې انسانان په داسې یوه لار باندې حرکت کوي یا ژوند په یوه داسې لار ده د انسان چې یوې خواته یې بدبختۍ دي او بلې خواته خوشبختۍ. بلکل. یوې خواته جنت ده او بلې خواته دوزخ. یوې خواته کامیابی دی او بلې خواته ناکامۍ. نو دا په انسانانو پورې مربوطه مسله ده چې دا په کومه لار باندې حرکت وکړي. بلکل. ما مخکې ویل، بیا هم وایم چې انسان د 5 حواسو په واسطه باندې پروګرام کیږي. ځنې خپله ځان پروګرام کوي، غیر د خپل ځان هم د نورو په واسطه باندې انسان پروګرام کیږي. مثلا موږ یو څه آرو، که چیرته خواږه څه وارو، داسې یو څه وارو چې غد تمجید او تحسین او تجلیل او توصیف پکې نغښتی، نو طبعا په موږ باندې مثبت تاثیر کوي. برعکس دی که موږ بد څه وارو، طبعا په موږ باندې بد تاثیر کوي. یعنی په سترګو باندې د باصرې په حیث باندې موږ که یو څه ووینو، خوندور څه ووینو، ښه ګلان ووینو، ښه انسانان ووینو، طبعا په روح باندې هم تاثیر کوي. او که برعکس بد څه ووینو، بیا هم په ذهن باندې تاثیر کوي. فکر وکړئ، یوه جامه که موږ اغوندو د لامسې د حیث په باره کې، که موږ تنګ یا داسې یو جامې چې د موږ وجود اساسیات ورسره پیدا کړي، نو طبعا په موږ باندې بد تاثیر کوي. بلکل. برعکس که چیرته مثال موږ خوندورې، نرمې، وریښمني جامې رقم مثال د خبرې واغوندو چې هغه د موږ وجود اساسیات ورسره ونه لري، آرامش پکې احساس کو، دا هم باعث د آراموالي کیږي. بلکل. دانشیار صاحب، پر همدې موضوع مثلا بعضې وخت داسې کیږي چې زما یوه جوړه کالي خوښ دي، یعنی له رنګ له نګاه د جوړښت له نګاه زما خوښ دي، یعنی هغه سره مې وجود اساسیت هم کوي، یعنی زما روح له نګاه هغه د روانشناسي له لحاظه هغه خوښ دي، نو او وجود مې ورسره اساسیت کوي. نو که یعنی دلته بیا دغه تاثیر کولی شي چې مثلا هغه تاثیر له منځه ولاړ شي، ځکه چې هغه زما خوښ دي، یعنی زما وجود ورسره سازګاري پیدا کړي. موږ اوس بېرته همدو موضوع ته راځو، د تا خبرې ته. بله مسله مثال د خبرې، که موږ چې یو څه یو بوی احساسوو د شامې د نګاه، بلکل، موږ که یو ښه د عطرو بوی حس کړو،
نو تفوز مو شي طبعا آرامش احساسوو. بالکل برعکس که بد بوی حس کړو د شامل لارې نه نو طبعا په موږ باندې بد تاثیر کوي. بالکل. نو یوه خبر چې بیرته موږ تا ته راځو داسې یو څه دی چې موږ په یوه څه باندې عادت کیو، د عادت د ترک دپاره اقدام نه کوو. غمو محدود خوشحالیو ترسوي. محدود خوشحالی باعث دی کی چې بیا هم ډیر عمر په مشکلاتو باندې اخته کی. بالکل. مثلا داس فکر وکړو موږ سیګریټ څکو، سیګریټ ابتدا کې موږ ته یو خوند راکوي. بالکل. یا ځان احساسوو چې مسلمو دومره معتبر څوک یم چې زه سیګریټ څکوم، یا مثال د خبرې د یو بل چا د وړاندې دا کار کوم، دا ابتدا یو آرامش زه احساسم. کله چې هغه سیګریټ وڅکوم مثال د خبرې طبعا ماته یو احساس د خوشحالۍ راکوي. یا بالکل. په هره نګاه زه د دې په خاطر څکم چې زه یو ځان ښه ښکاره یو ځان ښه ښکاره کړم، او د دې لپاره چې مثلا هغه یعنی په د روحي لحاظه ماته خوند راکوي، خو له جسمي له لحاظ ماته تاوان لري. دا چې د دواړو د نګاه نه تاوان دی، هم د روح د نګاه نه تاوان دی، هم د جسم د نګاه نه. فقط موږ داسې فکر کوو، وروسته د یو څه وخت نه موږ په دې باندې معتاد کیږو. کله چې معتاد شو موږ په دې پوهیږو چې دا د موږ دپاره مضر دي، خو د دو د ترک دپاره اقدام نه کوو. بالکل. کله چې د موږ زړه ورته کي مغه عادت مو بیا دا غواړي چې موږ دا سیګریټ وڅکوو، دا نه پرېږدو، احساس کوو چې موږ ته آرامش راکوي، خو موږ وینو چې وروسته موږ غټو بدبختیو ته رسوي. بالکل. په صورتان مو مبتلا کوي، سینه مو د مابین نه وړي، سترګې مو ضعیفه کوي، غاښونه مو د مابین نه وړي، پیسې مو مصرفي. ټولې بدبختۍ مغه د محدودو خوشحالیو دپاره موږ ته راځي، مو ټول ژوند تباه کوو. بالکل. د انسان په وجود کې دوه اصلي مراکز دي. په کومه ژبه ووایم؟ د رحمان او د شیطان مرکز یې وبول، یا مثلا موږ د نفس او د وجدان مسله یاد کړو. موږ هغه وخت یوې خوشبختۍ او بریا ته رسیدای شو چې موږ خپله د وجدان شاګرد شو، د نفس معلم. بالکل. ولی اکثریت متاسفانه برعکس، شاګرد د نفس، معلم د وجدان. معلم د وجدان. بالکل. مو هر کار چې کوو په ژوند کې طبعا کمو خلکو نه درته وایم په دې پوهیږي چې دا یو ښه کار ده که بد. یو درواغ وایو، بالکل طبعا پوهیږي درواغ ښه کار نه. بالکل. استاد یعنی اوس هغه کوچني چې مخکې به مثلا په هیڅ نه پوهېدل، یعنی واقعیت ته چې په ډېر څه پوهېږي، یعنی چې ډېر کوچني وي، یعنی د ستا به هېڅ خیال نه وي ورته، هغه هم پوهېږي چې دا ښه دي دا بد دی. زه په دې باور یم د اوس خو جامعه د نوي نسل ډیر هوښیار شوی دی، خو مخکې هم د خلک په دې پوهېدل. ته خپل هغه څوک چې بیخي ډیر درواغ وایي ته ورته وایي درواغ ښه کار دی، بلکل درته وایي چې ده. بالکل. هغه غله چې غلا کوي همیشه ته ورته ووایه غلا ښه کار دی تا د نظره؟ طبعا وایي نه. هغه څوک چې ظلم کوي ته ورته وایي ظلم ښه کار ده؟ وایي نه. هغه بد کار چې خلک یې کوي ته خپله پوښتنه ځنې وکړه ورته ووایه چې دا بد کار ده ښه کار؟ طبعا وایي بد کار ده. خو کله چې بد کار ده دا سړی ولې د اصلاح دپاره اقدام نه کوي؟ عادت یې ګرځېدلی. عادت یې ګرځېدلی. نو ژوند په طیب د عادتو ده. بالکل. انسانان بیرته په تغییر د افکارو په تصمیمو د افکارو باندې د اقدام روغتیا ته ځي او مریضۍ ته ځي، کامیابۍ ته ځي او ناکامۍ ته ځي. هغه انسانان چې دی اقدام وکړي آماده د تغییر دپاره یي. بیا مو 14 تیپه انسانان لرو، په 3 عمده برخو باندې ویشل کیږي. ځینې انسانان خو هر څوک یو کمی او کاستی لري. بالکل. زه لرم، ته لرې، که یو غټ دانشمند هم لري. بالکل. انسان جایز الخطا ده، خو کله چې همدغه خپلې سهوې او اشتباهات یو څوک په خپله غاړه باندې واخلي ویې مني، دا د ما په نظر ډېر هوښیار انسان. دویم هغه انسان دا هم ډېر هوښیار انسان دی چې خپله په څه نه پوهېږي، بل څوک لاره ورته وښیي بله پوښتنه وکړي. نو سخته به د هغو کسانو دپاره وي ډېره جنجالي موضوع چې دی نه خپله پوهېږي او نه د بل مني. بالکل. استاد پر همدې اړه یعنی ما مخکې یو څه اورېدلي وو چې یعنی مثلا یو څه چې ته ځان ته عادت ګرځوې، یعنی یو بد کار ځان ته عادت ګرځوې، مثلا ستا په اصطلاح سیګریټ څکول. نو سیګریټ څکول خو دته معلومه ده چې زما وجود او زما تن ته یا مثلا نور تاوانونه ډېر زیانونه ماته لري، خو بیا هم هغه ترک کولی نه شي او ځان برحقه هم بولي. نه ترک کوي. نه ترک کوي، خو زما منظور هم دا و چې خلک په دې
رښتیا هغه بهانه د ځان لپاره جوړه نه کړي چې زه خو بالکل نه ترکیه خو هم قصه هم ده. بالکل تا نظر هم داسې و، ځکه مې د خبر ورسې اضافه کړه چې خلکو داس باور پیدا نه چې ولا خو هغه بل ورځ برنامه کې ویل چې څوک نشي تر کولای. نه منظور به دا واقعا استاد چې یعنی نه غواړي چې ترکیه کړي، ګرځي په دې هم پوهیږي چې دا بد کار دی، یعنی کبل څوک ورته وایي هم چې دا بد کار دی خدای نه مني، ګرځي د خپل هم پوهیږي چې مثلا دا بد کار دی زما وجود ته تاوان لري، خو بیا هم دای نه مني، یا هم مثلا رواني نگاه د ته مشکل پیدا کیږي بل د یو څوک ورته وایي چې ولاسه ډاکټر ته، نو د یعنی هغه ستاره خبره په تایید دونه په ځان کې غر کیږي چې هغه خپل مشکل نه ویني، یعنی وای نه زنه مریض یاري ورته وایي چې ارواپو ته ورشه یو مشوره ورسره وکړه، دی وایي چې نه اصلي مریضان تاسو یاست، ګرځي د یعنی د حتی ورسیږي د مریض دی حتی ورسیږي چې ورته وایي چې ډاکټر ته ولاړ شه یا ارواپو ته ولاړ شه، نو دی وایي چې نه تاسو مریضان یاست نه مریض، یعنی هیڅ نه مني، یعنی منکر کیږي ورنه. زه خپل په دې باور یم چې هوښیار انسانان همیشه د نورو نه باید تقلید وکړي. تقلید په دې معنی چې د نورو نه زده کړې وکړي. هغه لقمان حکیم چې وایي پوښتنه څوک ځینې کوي چې تا دومره عقل او خیرات دې څه نه کړی، هغه ورته وایي چې ما د یو جاهل نه زده کړې، اگر چې د جاهل کلمه استعمالول هم ښه خبره نه ده، ما د نورو ساده و خلکو نه دا علم زده کړ، په دې معنی چې کوم اشتباهات مې په دې کې لیدل دغونه ما درس اخیستی. ډیر داسې انسانان دي چې ځانونه تجربه کوي د بل لپاره. بالکل. او استاد په وکیل سره اړیکه به راواخلو ځکه چې دوستان هم زیات په کمه پاتې کیږي، اړیکې ته ورځو. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو هم که راغلاست وای خبرونې ته سهار مو هم نیکمرغه. بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتین. صبح شما باز هم بخیر. نام زیبایتون که از کجا با ما هم کلام؟ با شما هم کلام. الهه شما هم خوش آمدید میگم به برنامه روانشناسی هست و موضوع برنامه ما هم دپریشن یا استرس است. مهربانی اگر در رابطه مشکل داشته باشین یا هم سوال داشته باشین از استاد پرسیده میتونین. موضوع برنامه چیه؟ برنامه روانشناسی هست. اگر در رابطه با دپریشن، استرس یا تشویش در این رابطه مشکل داشته باشین یا هم سوال داشته باشین، استاد دانشیار با ما هستن، میتونین سوالتان را بپرسین. البته خواهرم مثال سال گرامی زیاد چشم و ابرو میکشه، دیگر خونم نباشه و وجه که یک ابرو میکشه یک چشم بوده امیر از روانشناس اتصال کنه و شما خواهی داشتم اصلا که در برنامه مصباح رحمت شناختم برنامه حتما شما در رابطه معلومات داده میشه. سوالتون را اگر یک بار دیگر هم بپرسین، سوالتون گرفته نشد. یک خواهرم از تقریبا 14 ساله است، زیاد چشم ابرو میکشه و زیاد وقت میتو گوشه میشینه و جلخون میباشه. بسیار تشکر. سوالتون گرفته شد. برنامه مصباح رحمت زیاد مشکل دارم و میشه که شما کنید برن. خب حتما انشالله در رابطه با دفتر در تماس میشیم، انشالله مشکل حل میشه. تشکر از اینکه تماس گرفته. البته برادر گرامی اگه اون اصل از برنامه فصیل شما در رادیو تا میگیرن ما زیاد علاقمند داریم. حتما انشالله. تشکر. خداحافظ. استاد دوی دا ویل چې زموږ یوه کوچنۍ خور ده، تقریبا 14 کلنه ده، یعنی ډېره هغه د چا په اصطلاح ګوښه‌نشینه ده، یعنی له چا سره نه غواړي چې خبرې وکړي، یعنی زیاتره وخت دا خوښوي چې تنها وي او تنها واوسي. نو که دوی ته معلومات ورکړئ. همانطور که خواهر محترم گفت، سلامای خدا بازم تقدیم میکنم برای خانواده شریفشان و خودشان. امیدوار هستیم که خوب شوند. تکالیف روانی خیلی زیاد هست و عمده است. تا امیال حدود از 350 تکلیف روانی مختلف شناخته شده است و 10 تحقیقات بازم هستند دنبالشان که چقدر است و حد نهاییش هنوزم تثبیت نیست. اول ای که فقط این یک علامهش میگه، زیاد احتمال داره که تکالیف روانی سرایت کنه به تکالیف جسمی که حرکات چشمشه که پیش گفتن که مثلا زیاد پلک میزنه چشمایشان، ای باشه احتمالاً. دوم
زیاد کسایی که گوشنشین باشه یک انزوا را برای خودشان انتخاب میکنه. ای به این معنی است که شخص احتمال زیادش است که مبتلا بر دیپریشن یا افسردگی باشه. خب این عوامل مختلفی دارن که چی هست؟ مثلا آیا کسی در خانوادهش افسرده هست؟ زیاد احتمال داره کسی که در خانوادهش افسرده باشه از او سرایت کرده باشه برش. یعنی یک افسرده میتونه کسی دیگر را افسرده بسازه. یعنی ساری است. بله، ساری به این معنی نیست مثل زکام. به این معنی که کسی که در خانواده ایت افسرده باشه او با شما آن که در جنجال ها میکنه که باعث میشه که شما را هم مبتلا بسازه به همین دیپریشن یا افسردگی. بالکل. گپ دوم ایست که هر معلولیت یک علتی داره. کسی که دیپریشن میشه، کسی که همو افسرده میشه، باز به این معنی است که کسایی یک چیز دلخواه خود از دست میده. یا مثلا در زندگی خود که دنبال اهدافش شکست میخوره، یا به این معنی است که در امتحان ناکام میمانه، یا به این معنی است که مثلا یک ضرر مالی برش پیش میه، یا طلاق میگیره، یا مثلا خب خلاصه یا یک مریضی دائمی، مثلا خدا نکرده کسی مبتلا به سرطان میشه، یا به یک تکلیف دیگه، یا عضو بدن خود از دست میده. یک چیزی 100% هست که او را مبتلا به دیپریشن میکنه. اینام بعدن از 14 روز، بعد از 14 روز احتمالش ایست که این مبتلا بر دیپریشن یا افسردگی شود. در زندگی ما چیزهایی داریم، چیزهای خوب و بد. طبعا ما یک وقت خشمگین هستیم، یک وقت ناراحت ناامید هستیم، یک وقت زیاد خوشحال میشیم، یک وقت چیزی میبازیم، یک وقت چیزی به دست میاریم. این طبیعی است. کل انسان ها با این چیزها روبروست. این به این معنی نیست که کسی مریض هست، ولی اگر این وضعیت ها برای دائم، برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه، این به این معنی است که ما مبتلا بر دیپریشن هستیم. بازم میگیم او اعراض و علائمش ما میگیم، نه تنهایی. کسی که انزوا را انتخاب میکنه، کسی که مشکلات خوابی، یعنی تعللش مشکلات در خواب پیدا شود، مثلا تا 2 ساعت خواب نمیبره، باز میبینه که مثلا 3-4 ساعت میخوابه، صبح از وقت بیدار میشه، وقتی که بیدار شود 2-3 ساعت حتی در جای خود میمانه. وقتی که قوای جنسیش خیلی ضعیف میشه، وقتی که میبینی شخص با خود رسیدگی نمیتونه، حمام نمیکنه، لباسهای زیبا نمیپوشه، اقدام تصمیمات نداره. استاد بیا هم راګرځو د دې سوال ته یو بل اړیکه به هم راواخلو، دغه سوال به هم راواخلو، ورسره بیا هم خبرې پرې. بله، دې خبرو ته ما په نظر جواب ورکړو. وروسته سوال به هم راواخلو، وروسته له اړیکې به د دې ځواب مکمل شي، بیا به د دې ځواب ته ورکړئ. اړیکه پرې شوې استاد، مهرباني. اگر این شخص، گفتم که اگر شخص ناامید باشه از زندگی، بر خود باورای خود از دست میده، شخص اگر آن تصمیماتی که قبلا داشتن پرتحرک بودن از دست داده باشه، شخصی که اشتهایش کم شده باشه وزن خود میبازه، شخص که خشمگین و ناراحت و غمگین باشه، آماده جنگ به حوصله شده باشه، ما متوجه میشیم که شخص شامل گروه دیپریشن یا افسردگی شده. اگر همین خواهر محترم اگر مشکلات عمده‌اش که ما متوجه نشدیم، فقط گفتن که چشمایش پلک میزنه و انزوا رو انتخاب میکنه، فقط امیر گفتن و گفتن که 14 سال سنش است. این خواهر محترم اگر خواستن به مرکز مشوره درمانی ما یک دفعه تشریف بیارن، انشالله ما امیدوار هستیم که ما راهنمایی برش میکنیم. اگر او را تطبیق بسازه 90% ما امیدوار هستیم، حتی 100% که انشالله 100% خوب میشه. بازم آدرس خود برش میگیم، شهر غزنی، چوک پروخی، مارکت نقشبندی، منزل دوم، بخش روان، مرکز مشوره روان درمانی دانشیار. باز لمبرای خودم برش میگم 077 46 2050 و 079 23 15000.
بله تشریف بیارم ما در خدمتشان است. ډیره مننه استاد. په دې هیله چې دوی به هم خپل سوال ځواب اخیستی وي او بلې اړیکې ته به هم ورشو چې څوک دي. بله السلام علیکم. تاسو هم که راغلاست وایي خپرونې ته غږ مو ډېر ورو دی که لږ په لوړ آواز خبرې وکړئ. درست شد. مهربانی صبح شما بخیر. که از کجا ما با هم کلام؟ خب صدای شما بسیار آهسته میاد. کمی اگه بلندتر صحبت بکنین که صدای شما فهمیده شود. نه خیر درست نشده. بسیار صدایتون آهسته است. کمی جایتون رقیب تغییر بدین. آها کمی درست شد. مهربانی که از کجا؟ همیرا شما هم خوش آمدید میگم و برنامه روانشناسی هست. در برنامه با ما استاد دانشیار هستن متخصص روانشناسی. مهربانی سوال داشته باشین یا هم مشکل داشته باشین با دانشیار شب شریک بکنین. خب صدای شما بسیار آهسته یعنی هیچ شنیده نمیشه. یک کم اگه بلندتر صحبت بکنین بهتر میشه. حالا درست شد. مهربانی که سوالتان رو یک بار دیگر هم بپرسین. و دیگه وقتی که تمام باشه امروز خودکت میزنه بیشتر یک ابرو یک چشم کتابچه خود رسم میکنه. اگر امی بگوین که مثل چی است زیاد که صبح بیدار میشه اعصاب خراب است همه کلا گرفته زده دیگه زیاد اعصاب خرابی رو میکنن. روشنشین این است یک چشم ابرو رسم میکنه. خب درسته. سوال شما گرفته شد. یک سوالی که میخواستم بکنم باز هم یعنی همو کسی را که گفتین خواهرتان بود؟ خب چند ساله هستن تقریبا؟ تقریبا 16 سال. آها 16 سال است. خب حتما انشاءالله در رابطه استاد به سوالاتان پاسخ میده از طریق رادیو بشنوید. البته یک کار دیگه هم کردن چشم ابروز که زیاد کتابچه خود رسم میکنم میرم بگوید که علایم چیه. خب حتما انشاءالله در رابطه استاد پاسخ میده و از طریق رادیو هم بشنوید. شکر بدر سلامت باشین. خدا نگهدار. استاد د دې سوال هم تقریبا د مخکینی سوال ته ورته سوال و چې د دې ویل چې زموږ کورکۍ هغه څوک دی تقریبا 14 کال عمر لري. هغه هم لکه مخکې نه اورېدونکی چې سوال کړی و یعنی په له ځان سره خبرې کوي او زیاتره ګوشنشیني اختیاروي او یعنی هغه مخکې چې خور ویل چې هغه پلکک وږي یا سترګې ډېرې مثلا پټوي خلاصوي نه. د دې سوال هم ورته سوال و که په لنډو کې دوی ته هم ځواب ورکړي شاید دوی هم مخکې ستاسو سوال په همدې اړه اورېدلی وي. البته ځواب. بازم سلام های خود تقدیم میکنم برای خواهرای محترم و خانواده شریفشان. همانطور که ما پیش گفتیم که امراض روانی لای تناهی است ولی قابل درمان و تداوی هستند. این امیال معلوم نمیشه که آیا این خواهر وقتی که به دنیا آمده از پدر مادری به دنیا آمده که او تکالیف روانی داشته یا نه. یک یعنی ارث بوده وراثت یعنی بوده پدر و یا مادرش هم به همین تکلیف دچار بودن. زیاد کسایی به دنیا میآید که ذهنش خیلی ضعیف است. برای او معالجه یک زمان مدت طولانی است. یک. دو، آیا اینا مبتلا به مواد نشئی هست یا نه؟ خود همین شخص یا بله خود شخص. سوم، مشکلات عمدهش به کدام حد است؟ یعنی مشکلات خانوادگی و در زندگی چقدر چیزا برش مهم است. چقدر وقت میشه که این مبتلا به این مشکل شده. گفتم که
روابط محترمانه، روابط صمیمی، محبت برای انسان ها آنقدر مهم است به اندازه که طفل به شیر مادر تغذیه میشه. ما زمانی متاسفانه میگیم ورخطا میشیم که شخص به جایی رسیده که ما پیش به هیچ عنوان به او توجه نمیکردیم. زمانی توجه میکنیم که متوجه میشیم که از دست شخص میتیم، در حالی که همیشه ما با انسان ها باید توجه کنیم. دوم ای که اگر با خود گپ میزنه، این یک حالت هذیانات است که شخص کنترل خود از دست میده. کسی هست برش دستور میده که در واقعیت نیست، ولی او میبینه صداهای به گوشهای خود میشنوه که او برش دستور میده، راهنمایی میکنه یا خشن رفتار میکنه. این در مقابل او واکنش نشان میده. یا این وضعیت است. اگر این وضعیت نیست، بعضی وقتا اشخاص برای اهداف و کارکردهایشان عادتش شده با خود گپ میزنن. یعنی همیشه انسان ها با خود در مکالمه هست، گپ میزنه با ذهن خود، در ذهن خود. مثلا ما یک تصمیمی که میگیریم با خود گپ میزنیم در ذهن خود. بعضی ها هستن که صدایش بلند میشه. اگر شخص طوری باشه که کنترل خود از دست میده، وقت درک نمیتونه، راستی با خود جنگ میکنه یا با کسایی جنگ میکنه، در ذهن خود در تنهایی احساس میکنه کسی هست یا دستور میده. برای اینا دوا خیلی ضرور است که پیش دکتر پزشکی باید بره که دوا را 100% برایش تهیه کنه یا شرطای برکی است که برش میده. اگر شخص عمو تو عادتش شده باشه که وقتی عمو که با ذهن در مکالمه هست این صدایش بلند میشه، این بخش نیاز به روان درمانی داره. روان درمانی او مشوره ها برش میده که چی کارایی باید انجام بده، از ورزش گرفته، از آرامش گرفته، تغییر در افکارشان. این که چشمایش پلک میزنه، زیاد احتمالات هست که تکلیف روانیش سرایت کرده باشه به تکلیف به جسمشان. اینا فقط کارهایی است که با اینا باید برخورد خیلی زیبا صورت بگیره. دواهای خود اگه گرفته باشد، تغییر در اوی دیده باشه، حداقل تا 4 ماه تا 6 ماه ایره باید به طور تدریجی تعقیب کنه، فوراً ترک نکنه، یعنی کم کنه. بخشای روان درمانی با روانشناس 100% پیش او باید بره، مشوره بگیره. رابطه خانواده با او باید درست شوه. اصل مشکل بنیادی باید بنیادی حل شوه، بنیادیش طوری حل شوه که از به چی علت این تکلیف همی، یعنی مریضی روانی برش پیدا شده. یعنی هر معلولیت یک علتی داره. اگر در علتش ریشه‌کن شوه، علتشان مشکلاتش حل میشه. همین بخش روان درمانی یا مشوره به این معنی است که در افکار مریض تغییر ایجاد میکنه، او را قناعت میده، از امو سیستمی که تغییر کنه، افکارش تغییر کنه، زندگیش متحول میشه. ډیره مننه استاد. په دې هیله چې دوی به هم د خپل سوال ځواب اخیستی وي. استاد بیرته راګرځو د خبره موضوع ته د خبرونې. یعنی یوه سوال چې زما په ذهن کې زیاتره راګرځي، یعنی یو وخت مثلا یو کس ده له یو هیجاني حالت سره مخامخ کیږي، یعنی له هغه چا سره مخامخ کیږي چې ډیر نوی لیدلی، یا هم داسې یو هیجاني حالت سره مخامخ کیږي. یعنی زیاتره خلک هم همداسې لیدلی دي چې د زړه درزای مثلا زیاتیږي، یا د مشکل سره مخ کیږي، یا هم له داسې یو هیجاني حالت سره د زړه درزای زیاتیږي. حتی دوی وایي چې خوله مو هم وچه سي، داسې یو ډېر داسې اضطراب حالات ورته پیدا شي. دا هم د ډیپریشن مربوط دی او که نه؟ یو خو داسې ده چې متاسفانه موږ په یو داسې ملک کې ژوند کوو چې ټولې عرصې ډېرې ضعیفه او پسمانده دي بالکل نسبت نورې نړۍ ته. یو مریض وایي یو ډاکټر ته ورغلی و، نو ډاکټر ورته وایي چې تا تکلیف څه ده؟ چې ولا ویښته مې تویېږي، غوږونه مې څه کمزوري شوي دي او سترګې مې سم دید نه لري، پوزه مې څه د کاره لوېدلې معلومي، غاښونه خو داسې ورته شروع شوی. هغه ډاکټر د خندا ورته شین شوی و چې ته باید د سره ړنګ شي، بیرته جوړ سي. په دې معنا چې مو غټو مشکلاتو سره مخامخ. اول په کورنۍ کې بالکل موږ د غټو ستونزو سره مخامخ.
مخکې مو په مخو برنامو کې وویل چې لقمان حکیم دا وایي چې تر 350 کالونه ما ډیر مختلف مریضان د دنیا تداوي کړل، خو وروسته د دې زه دې تجربې ته ورسېدم چې بهترین تداوي د انسانانو دپاره مینه او محبت مینه او محبت بالکل. بیا ورته وایي چې که چېرته دې نتیجه ورنکړه، غیب مقابل کې ورته وایي که دې نتیجه نتیجه خو 100% یعنې اندازه یې ورزیاته کړي، مقدار یې ورزیات کړي. نو دا په دې معنی چې موږ په کورنۍ کې د خپلو ماشومانو سره ښه چلند کوو. او زیاتره استاد په واقعي سره څه خبره مولې ولا دغه مشکلات خویندو ته پیدا کیږي، هغه هم په دې صورت کې چې مور او پلار د دوی د اولادو په منځ کې توپیر راولي. مثلا وایي مخکې هم پر همدې اړه خبرونه لرله، یعنی وایي چې دا زوی دی او دا لور دی، نو هغه لور سره هغه چلند نه کوي څنګه چې له زوی سره چلند کوي. دا به فکر کوم ډېر اثر ولري. زه اصلا داسې وایم چې د اولاد تربیت وړه مسله نه ده. یو غټ دانشمند د نړۍ وایي، هغه وایي چې په دنیا کې 2 کارونه ډیر سخت دي. یو د پاچایي د دولت رهبري زمامداري او یو د اولاد تربیت. بالکل. دا وایي چې هیڅ د دنیا غټ کار په دې اندازه باندې نه رسیږي. خو یوه مسله دا ده، د یوه دانشمند نه څوک سوال کوي چې د اولاد تربیت د څه وخت نه شروع کیږي؟ هغه ورته وایي 20 کاله یا 100 کاله مخکې د تولد نه. نو دا یې ورته وایي چې زه پوه نه شوم 20 کاله یا 100 کاله مخکې د تولد نه تربیت. هغه ورته وایي چې دقیق د صحیح واورېده. وروسته ورته وایي چې ته پوه نه شوې؟ وایي چې نه. وایي په دې معنی چې که څوک اولاد تربیه کوي خپله باید تربیه یي. بالکل. د خپله څه زده کړي. نو زه داسې وایم چې که موږ وغواړو نور وروزو، دا معنا لري چې باید خپله روزل شوي وو. که وغواړو په نورو کې اصلاح راولو، باید خپل ځان مو اصلاح کړو. مثال درته وایم، د ما خپله ماشومان د خدای دې وساتي تاسو ټولو سره د ټول بشریت سره 6 ماشومان لرم، 3 لوڼې 3 زامن. نو دا هره ورځ 15 افغانۍ معاش ورکوم. بیا د بیګا ناظري ورته لرم، حاضري یې اخلم. نو که وایم چې که چېرته چاته بدې خبرې وکړي، تاسو په خپل مابین کې مو جنګ وکړئ یا هم د درواغو نه استفاده وکړه یا مثال درسونه سم ونه وایي، تاسو د دې امتیاز نه برخمن کیږي، یعنې ورواز مو کوئ. خو زه خپله هم په دې لیست کې یم، د ما نوم هم شته، د مور نوم یې هم شته. یو کوچنی زوی مې ده، سار یې هم راته ویل چې ما ته سلامونه رالیږي، محمد حکیم په نامه نومیږي. ورته ویم چې صحیح ده. نو غوه بله ورځ سهار، نو زه ډېر د وخته جګې یم، یو لمونځ وکړم حدودا په 4 بجو 3 بجو باندې، بیا وروسته مطالعه لرم. نو دی را جګ شو په 5 بجو باندې. نو ما ته ویل چې ټلیفون دی راکړه. نو ورته مې ویل چې ټلیفون نشته. یو بله خور یم د فرشتې په نامه باندې، یو خوږه نجلۍ ده. نو غو ته وایي جوب ته مې لاس راوړ چې ما ته وایي ټلیفون مې راکړه، ټلیفون راکړه. ما ورته وایي ټلیفون نشته را سره. د ما جوب ته چې لاس ورو چې ټلیفون وپکې. نو خور ته وایي د 3 کالو به یي د هلک. ورته وایي چې فرشتې ته ورشه حاضري راواخله چې زه مې د هغه ما شکایت کړم، درواغ یې ووایي. نو ما ورته وخندل چې یاره زویه بالکل د حقیقت وایي. بالکل. یعنې دا هم نو دا په دې معنا ده چې دی ته مو حق ورکړو چې په موږ انتقاد ونیسي. موږ ځان اصلاح کړو، دی هم اصلاح کړو. اول خو په کورنۍ کې تربیت مسله داسې راځي چې پلار او مور دا چې سن یې لوړ ده، زه مور او پلار یم، باید زموږ د اولادو لپاره تصمیم ونیسو. اولادو ته اختیارات نه ورکوو چې د موږ په مقابل کې وغږي. یو خو د دې مینې په طرز هم نه پوهېږو. ما په نظر واقعیت استاد لکه څنګه چې زیاتره ما لیدلي، یعنې د مینې کله رانه افراط وشي او کله تفرید کوو. یعنې یو پلار مثلا د خپل پلار له مخې خپل زوی نه راخلي، وایي شرم دی، له پلار نه شرم دی. او کله بیا دونه مینه ورسره کوي چې پلار یې له یاده وتلی وي او ټول فکر یې زوی ته وي. یا معتاد کیو نه چې معتاد کیو بیا داسې کار کوو چې دنیا معتادي راته حیران. بالکل استاد، ډېر مننه. د خپرونې هم تقریبا وروستۍ شېبې، یو څو دقیقې وخت لرو، یو لس وخت تقریبا لرو. استاد دې ته راګرځو چې زیاتره هغه چې اوسني وضعیت کې
د ډیپریشن لامل کیږي، ځکه چې تا مخکې هم اوس ډېر خبرې پرې وکړې چې لاملونه دې وویل، خو هغه عمده لاملونه یې چې په اوسني وضعیت کې په کورنۍ کې په ټولنه کې او په ښار کې یو چاته ډیپریشن پیدا کیږي، هغه لاملونه یې څه دي او هغه عمده لاملونه یې، ځکه لاملونه یې خو تا ویل چې بیخي ډېر دي، یعنې هغه عمده لاملونه چې مثلا هره ورځ موږ په ژوند کې ورسره مخ کیږو هغه څه دي او درملنه یې څه ده؟ یو رب د خبر د هغه ورته کامله کو د اولاد تربیت مسله مختصر ډول پاتې ده، دا چې موږ ته هر چا نه د ماشومانو سره باید ښه نیک چلند وکړو، ماشومانو ته اجازه ورکړو چې په موږ باندې انتقاد ونیوی شي، موږ خپله اصلاح شو چې دی اصلاح کړو، بالکل موږ د درواغو نه ځان وساتو چې دی دروازغن ونه روزو، موږ خپله باسواده شو چې دی بېسواده پاتې نشي، موږ خپله خصوصا مور او پلار مینه او محبت ولري چې دی زده کړي، دی هغه رقم که موږ چې غواړو نه تربیه کړي، دی هغه رقم که موږ چې یو تربیه کړي څه چې ویني په موږ دی ته اجازه ورکړو. نو د ما په نظر چې څوک داسې فکر فرق کوي چې دا زما لور ده او دا زما زوی ده، لور ته په ټیټه سترګه ګوري، زوی ته په لوړه سترګه ګوري، بالکل د ما په نظر به هغه به داسې یو څوک وي، داسې یو څوک به وي چې د دنیا د سادګۍ پاوکو دکتورا به لري، داسې به هغه بله خوا به نه یادومه چې څه رقم به وي، نو دا به داسې یو انسان وي چې په کت په لیز کې به وي. زه داسې وایم چې مورانې دي چې د دنیا قهرمانان دنیا ته راوړي، بالکل د مور احترام ته پلار نه لوړ ده، بالکل د حدیثونه ثابته ده 3 برابره. فکر وکړه هغه څوک څو لوڼې ولري جنت بیخي ورته واجب مسله ده راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو نفر پوښتنه کوي چې ای رسول د خدایه مور احترام ډیر ده که د پلار؟ هغه ورته وایي د مور، بیا ورته وایي، بیا ورته وایي د مور، بیا ورته وایي، بیا ورته وایي د مور، څلورم ور ورته وایي ورځه پلار هم حق لري. نو څوک چې په دې فکر وي چې د ما د لور سره زه بد چلند وکړم یا د پریدي کور ښځه ده او زما زوی معتبر پې وبولم، د ما په نظر چې هغه بل نوم بې نه اخلم خو ساده ترین د دنیا به وي. بالکل ټول انسانان د مینه او محبت تږي دي او باید سم چلند ورته سره وشي په مینه او محبت باندې او د دې اشتباهات وبخښل شي همیشه. اوس بیرته تا د سوال د ځواب ته راځو. ما مخکې درته وویل چې انسانان په داسې ولار روان دي چې یوې خواته خوشبختي یوې خواته بدبختي، یوې خواته استقلال یوې خواته بندیخانه، یوې خواته فقر یوې خواته ثروت، یوې خواته جنت یوې خواته دوزخ. دا د انسانانو سره همیشه تړلی، بالکل یوې خواته زهر یوې خواته شهد اصل. په دې معنا په یوه چاړه موږ کولی شو خپله خېټه څیرې کړو، کولی شو کچالو پې پوست کړو، یا هندوانه پې وخورو، هندوانه. دا په موږ پورې مربوطه مسله ده چې موږ په کومه ځای ځو. انسانانو ذهن یوه شکل دی، مخکې مو وویل چې داسې یوه ځمکه ده، یوه تافه ده. دا ځمکه ده چې په دوی کې هر رقم ګیاوې رشنې کېږي. دا ته باید خپله څه کې وکړې، خپله که څه کې وکړې، پیاز کې وکړې، بل شی کې وکړې، مثال د خبرې بیا هم نور واښه کې راشنه کېږي، دا همیشه ارزه واښه کې راشنه کېږي چې دا باید ته خشاوه ورته وایي که مثال خوا یې کړي، دا د بیخه وباسه. بالکل اولین شرط دا ده هغه څه چې ته آر وې، بد چلند د خلکو، جدي واکنش ونه ښایې، ته باید همیشه بخښونکی انسان وي. بالکل. او استاد یو مثال وای فکر کوم دا ذهن به هم همداسې یو مثال وای لکه ژبه، یعنی وای هم کلا ده هم بلا ده، ذهن هم فکر کوم همداسې به وي. فکر وکړه چې موږ همیشه باید بخښونکي وو، یوه موضوع جدي ونه نیسو. که موږ چاته بده خبر موږ ته وکړه موږ هم باید بده خبر ورته وکړو، که چا د موږ سره ظلم وکړي موږ باید ظلم ورسره وکړو. په دغو برنامه کې شاید یو څوک پیدا شي ما ورته کنځا وکړي، بدې خبرې وکړي، نو باید موږ په مقابل کې کنځا وکړو یا د برنامه پرېږدو، شاید بیخي په بدو نه مو یاد کړي، نو هغه به خدای عالم چې موږ د څه دپاره دا اقدام کوو. بالکل. نو دا په دې معنا ده که چا د موږ سره بد کړل یا بده خبر وکړه یا بله موږ نه باید بد وو، یعنې همیشه تیارې موږ په رڼا ورکې کړو. فکر وکړه یو ګروپ زرمه حصه د یو اتاق نه راځي، کله چې اتاق ته راځو ټول اتاق تیاره ده د شپې، په یوه ګروپ په زرمه حصه باندې دغه ټوله تیاره تښتي. یعنې موږ بدبختۍ، قهر، غمونه باید په مینه او محبت او حوصله او بخشش د مابین یوسو. انسانان چې بخشش ونه لري، توانایي د بخشش ونه لري، هیڅکله خوشبختۍ ته نه راځي. یوه مسله. دوه مسله، د هر رقم مشکل کار دپاره، د هر رقم غټ مشکل کار دپاره بهترینه، نږدېترینه، آسانترینه د حل لار وجود لري.
چې موږ په دې پسې نه چې مشکل ولې پېښ شول، موږ په دې پسې څنګه چې مشکلات څنګه حل کړو. د دې دپاره لاره پیدا کولی شو، مشوره وکړو چې خدای مشورې ته اشاره کوي، خپله چې بني آدم پیدا کوي ملایکو ته یې د مشورې په قسم وایي، فقط انسانانو ته اشاره ده چې تاسو په کارو کې مشوره وکړئ. دا دومه مسله. درېیمه مسله خپل خیر د خلکو په خیر کې تعقیب کړو. څلورمه مسله هر ورځ چې موږ ته بیګا ویده کي یو د خپله بیوګرافي د روزمره کار دا مرور کړو، چې ما نن کوم کړي، کوم اشتباهات را سره شوي، کوم کارونه د ما سم دي، کوم مې بد دي. بد کارونه تصمیم ورته ونیسو، ورک یې کړو، ښو کار اوسې شو. هر څوک چې د موږ په ذهن کې دي طبعا داسې خلک شته چې شاید د موږ وژلو لپاره خوشحاله شي، شاید بدې خبرې وکړي، بل له ظلم وکړي، دا موږ ټول وبخو. دا د دې په خاطر تنها ونه بخو چې دی لیاقت د بخښنې لري، دې په خاطر چې موږ لیاقت د آرامش لرو. که موږ څوک ونه بخو، موږ هم خپله ورسره مصروف یو. هغه یو متل ده وایي ته غونډۍ خو مې راتاو کړې، یا بل نفر یې پسې اخیستی، هغه ورته وایي چې خو ته هم راپسې وې. مسله دا ده چې موږ که انسانان وبخو، موږ خوشبختۍ او آرامش ته رسېږو. بالکل. وایي استاد تاسو خبره په تایید وایي بخښنه لکه تاسو چې مخکې وویل دا نه ده چې مثلا هغه کس به شاید لیاقت د بخښنې ونه لري، خو دا بخښنه ستا شخصیت لوړوي، یعنی دا ستا د شخصیت ښکارندویه نه ده. ګوره فکر وکړه چې خوشبختي د انسان دپاره، آرامش د انسان دپاره په مادیاتو کې نه ده تړله، بالکل دا په قدرت کې نه ده تړله، دا په چهره کې نه ده تړله، دا په ډېرو شیانو دا په یو احساس کې تړله. ته فکر وکړه چاته د خدای په نامه یو څه ورکوي، کله چې ته صدقه کوي د مادي لحاظه تا ضرر کړی، که نه ده کړی، پیسې دې د لاسه ورکړي، بالکل. خو کله چې ته دا کار کې یو آرامش پیدا کوي، یو آرامش درته پیدا کی، د ځان سره د مینه لوړي، اعتماد برنفس دې لوړي، شخصیت دې تقویه کی، در حاله کې چې تا مادي ضرر کړی. بالکل. نو موږ خوشبختۍ ته هغه وخت رسیږو چې خپله رفاه او ترقي او روغتیا د خلکو په رفاه او ترقۍ او روغتیا کې تعقیب کړو. داسې کارونه چې د خلکو په خیر یي، نه په ضرر. همیشه خپل ذهن بهترین نازبالک د انسانانو دپاره آرامش فکري ده. هغه وخت مو فکري آرامش ته رسیږو چې انسانان ټول وبخو او بخشش ورته وکړو. ځینې داسې اشتباه دي چې مثال د خبرې غټ په دې معنا هم نه ده بخښنه چې څوک د ما سره هر څه کوي، زه اجازه ورکړم د ژوند تناو هم د هغو په لاس ور نه کړو، ځان ځنې وساتو، کار کې کار ونه لرو. بله، بالکل. ډېره مننه استاد، واقعا ښکلې خپرونه وه او ښکلې خبرې وې پکې، یعنې انشاءالله چې دومره کچ یعنې هغه د انګلیسي اصطلاح کې چنګ چې ما وکړو، انشاءالله چې د همدومره به اورېدونکو هم کړی، یعنې ډېر څه تا لطف ده، مننه، خیر یوسې. نو استاد ستا اخري پیغام هم اورو دوستانو ته، او د خپرونې هم تقریبا د پای شېبې دي خپرونه، وخت باور وکړي چې داسې تېر شو چې زما ورته هېڅ فکر نه و، یعنې لکه 10 دقیقې چې تېرې شوې. د ما ټولو خوږو ګلونو اوریدونکو ته از همه شنونده های عزیز و گرامی، تقاضای ما این است، موږ دا غوښتنه ده چې غونډه نړۍ د فکر خرابوالی ارزش نداره. بالکل. کل جهان به اندازه یک فکر خراب کردن ارزش نداره. چرا؟ به این معنی که ما زمان فکر خراب میکنیم که چیزی از دست میره. او وقتو که مو فکر خرابه و چیز د لاس ورکو. زه داسې وایم چې موفق انسانان په دې معنا نه ده چې غب و مشکلات نه لري. بالکل. په دې معنا ده چې این مشکلاتو لپاره د حل لارې پیدا کړي. هغه ته وایي کول ویده مهمه نه ده. مهمه ده چې بیا راجگ نشی. یعنی این مهم نیست که شما افتادی، مهمش این است که بعد از افتادن نخیزی. بالکل. ما همیشه دنبال موفقیت زمان میرسیم به موفقیت، دنبال موفقیتی باشیم که رفاه خودمان در رفاه دیگران تعقیب کنیم، میتونیم به یک سعادتی برسیم. بالکل. نو زه خپل په دې باوریم چې ان شاء الله ټول مشکلات قابل د حل دي او حل کی.
هیڅ داسې مشکل نشته، یعنی بالکل هغه صحیح مثل چې لاره دا ده. وایي غر که هر څونه لوړ ده په سر لار لري. ډېره مننه استاد. درنو اورېدونکو تاسو هم که غواړئ چې له دانشیار صاحب سره له نږدې ووینئ، تاسو کولی شئ چې فاروقي چوک نقشبندي مارکېټ د دانشیار د روان درماني مرکز ته ورشئ او له دانشیار صاحب سره له نږدې ووینئ او خپل مشکلات ورسره شریک کړئ. ډېره مننه استاد چې قربان راغلئ اوسم، خیر اوسئ. او مننه، وخت مو مننه راکړ. تاسو دې اورېدونکو. درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې د اروایي شننې خپرونه چې ما وصال د دانشیار څخه همکاري تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو چوپړ ته حاضرېږو. تاسو په لوی بښونکي او سپېڅلي خدای سپارو. اروایي شننه ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه ځانګړې شوې خپرونه ځانګړې شوې خپرونه ځانګړې شوې خپرونه ځانګړې شوې خپرونه